बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو کتونکو، تاسو لا دېڼه ما بیا یو نوی ایټم راوړی دی. د سولر شیشې په باره کې زه تاسو له یو مشوره درکوم. سولر شیشې قیمتي څیز دی، د ضرورت څیز دی، خو دا د ډېرو خلکو نه ضایع شوی. د چا د کوټو نه غلو کوزې کړې او د چا شیشې د زول ځپا د وجې نه راپرېوتې او ماتې شوې. د هغې دپاره ما یو سټینډ تیار کړی دی چې هغه موبایل سټینډ دی او راشئ زه تاسو ته په سکرین راولم، تاسو یې ووینئ. تونکو دا اوس ما شیشه دې خوا راوستله او دا د فل پاور دی. اخوا ایر کولر ته وګورئ چې کله دا د شیشې نه نور آوټ شي نو بیا د دې دغه کم شي، ولټیج کم شي. سولر ته وګورئ، شیشه ما آوټ کړله نو د پنکې سپیډ کم شو. اوس دې خوا زه بیا شیشه نور طرف مخامخ کومه او دا چې کوم دی نو لکه د دې ولټیج سیوا کېږي دې سره. بل په دې کې دا ګټه پیدا ده چې کله یو شیشه په کوټه باندې پرته وي او د هغې نه نور آوټ شو نو بیا خامخا به په ولټیج کې کمې راځي. چونکې دې کې دا کمال دی چې بس څومره ستاسو په کور کې د نورو څه نه څه حصه موجود وي نو ډېر تر ناوخته پورې به دا تاسو له هغه پیدا درکوي. دې ته ویلی شي موبایل سټینډ. ښه په اسانۍ سره د دې د یو ځای نه بل ځای ته کېدو کېږي. دا اوس ښه په اسانۍ سره د یو ځای نه بل ځای ته تاسو بوتلی شئ. څومره چې مثال په طور د ګلې څخه خطرئ نو دا تاسو باقاعده د یو ځای نه بل ځای ته کولی شئ او د سیلې د طرف نه د توپان د طرف نه به انشاءالله دې ته څه ضرر نه رسي. او د غل غدو هغه یره هم ورکه شوه. د ډېرو غریبانانو خلکو نه شیشې د کوټې نه غلو کوزې کړې، ډېرو له شیشې سیلې توپان روغړدولې ماتې شوې او نن سبا کم از کم 15-16 روپۍ د شیشې قیمت دی. نو دا ما داسې یو سټینډ جوړ کړو. دا که د هر سړي ځان له جوړېږي شي دا باقاعده د لرګي د پټېړو نه، څوک ورته پټېړه وایي، څوک ورته کړی وایي، دا د هغې نه جوړېږي ښه په اسانۍ سره. او دا ورته باقاعده یو هینډل لګېدلی د دې نه کټینګ کېږي داسې دغسې. دې ته د ماشومانو د سایکل دا 3 پایې لګېدلي دي. دا هر ځای کباړ کې میلاویږي. دا یو سیمپل غوندې سیسټم دی او مطلب دا چې د دې دا سامان هر ځای کې میلاویږي، هر سړی ځان له کور کې جوړولی شي.